بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض المغيبات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وظهرت بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ذکر د بعضی مغیباتو غیبی خبرو هغه چې خبر ورکړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دنیوي حیات سره او هغه ظاهر شوی او پس د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وهو سید الصادقین، او دا سردار د صادقین دی، یعنی د رښتینو سردار دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. لا یزال من امتی، همیشه به وي زما په امت کې امتون یو ډله، قائمتون ولاړ به وي دا ډله، بامر الله په دین د الله باندې، په دین د الله باندې به دا ولاړي. لا یضرهم بامر الله، یعنی بامر دینه من حفظ الكتاب والسنه والاستنباط منه، هغه چې په دین د الله باندې ولاړي، څوک چې یادی کتاب او سنه او استنباطات کوي له دینه، یعنی مجتهدین مراد دي، نو لا یضرهم، دیتا ضرر نشي رسولی، من خذلهم، هغه څوک چې د دوی مدد پریدي دوی ورته ضرر نشي رسولی، ولا من خالفهم، نه هغه چې مخالفین دي ضرر نشي رسولی دیتا، حتی تردی یاتیا چراشی امر الله، حکم د الله تعالی، یعنی قیامت، وهم علی ذالک، او دی به هم په دې حال باندې وي، دې ته څوک ضرر نشي رسولی نقصان. دې حدیث شریف نه دا معلومیږي چې په دې ځمکه باندې داسې صلحا د رب العالمین موجود دي چې هغه احکام شرعیه چې دي هغه ټول پوره کوي، په هغه باندې روان دي. قرآن عظیم الشان کې هم دې طرف ته اشاره ده، ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. نو داسې په دنیا کې خلق شته، یعنی یو جماعت دی چې حق باندې هغه قائم دی، قیامت پورې به دا په حق باندې وي، دوی ته څوک ضرر نقصان نشي رسولی، تر دې چې راله حتی یاتی امر الله، تر دې چې راشي قیامت. نو په دې حتی یاتی امر الله کې چې دا جماعت کم یو جماعت دی، په دې کې د محدثینو څو اقوال دي. فرمایي چې پیله هغه جماعت دی چې د حدیث تعلیم کوي او دینی علوم تدریس کوي، سنت دا دین یعنی سنت باندې عمل کوي، تبلیغ کوي وغیرہ. او بل قول دا هم دی چې غازیان د اسلام دی. نو ډیر اقوال دی به هر حال. نو دې حدیث شریف نه معلومیږي داسې یو جماعت دی چې په حق باندې به ولاړ وي، خو دې ته څوک ضرر او نقصان نشي رسولی تر قیامت پورې، چې تر دې قیامت راشي، حتی یاتی امر الله. وقال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، یکون فی آخر الزمان، وی به په آخره زمانه کې دجالون، دجالان، کذابون، دروغجنان، یاتونکم من الاحادیث، راتک بکی تاسی تا پا حدیثو باندې، داسی احادیث بوی فیما لم تسمعوا انتم، تاسو بنی اوریدلی دا حدیث،
ولا آباؤکم نبت ستاسو هغه پلرونو اوریدلی وي دا حدیث فإیاکم بس ځان وساتئ تاسې و ایاهم او دوی ځان نه وساتئ لا یضلونکم چې ګمرام نه کي ولا یفتنونکم تاسو په فتنه کې وانه چي نو که داسې خلک وي چې ځان نه حدیث جوړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د دین ځان وساتئ یعنی دوی سره اړو کېنئ ما او دوی د ځان نه وساتئ چې تاسو ګمرانه کې او په فتنو کې موانه چي نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شفقت دی چې مونږ او تاسو ته بیان کړي څومره شفیق پیغمبر دی وقال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی خیر الناس غرد خلقنا قرنی زما زمانه ده ثم الذين يلونهم بیا غنه پس چې هغه پوری ده یعنی هغه نه پس چې رسول الله مبارک زمانه چې و صحابه کرامو او بیا غنه پس چې دی یلونهم تابعین دي ثم الذين يلونهم بیا غنه پس تبع تابعین دي دا غوره زمانه ده ثم بیا یجیء رابشی قوم یو قوم تسبق مخکوالی بکی شهادتو په گواهی باندې احدهم یو لدوینا یمینه په قسم باندې و یمینه او قسم شهادته په گواهی باندې یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما زمانه چې دا بهتره ده او تابعین تبع تابعین دین پس داسې وخت براشي چې دروغ قسمونو والا به یو بل باندې سبقت کوي علما فرمایي د دې په تشریح کې یعنی کنایه ده د دینه چې تسبق شهادت احدهم یمینه و یمینه شهاد د دې جز مطلب دا د محدثینو دا بیان کړي چې دا کنایه ده د دې خبرې نه چې هغه د جلبازی به کوي یعنی زر قسم بخوري او د دې پروا به نه وي چې زه ګناهګاریږم او دا به ورته معلوم هم نه وي چې اول به سړی قسم خوري او اول به سړی قسم خوري او کا گواہی به ورګي پدی به نه پوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دے لا یأتین علی الناس خامخا براشی په خلکو باندې زمان یو زمانہ لا یبقى باقی بپاتی نشی احد هیڅ یو کس الا مگر آکل الربا خورون کې اکل الربا خورون کې د سود لرا فإن لم یأکله سوک نخوری نو اصابه من بخاره رسیگی بدد تپش د سود تشریح کی علما فرمایي چې قیامت نمخ کې داسې وخت به ضرور راځي چې هر کس ته د سود سناسه هغه تپش ورته رسیږي چې حدیث کې راغله اصابه من بخاره نو مطلب دا دی چې د سود دی پلیت شي دایره به دومره وسیع شي چې یو کس تجارت باندې دا فروټ یا سبزی راوړي وي نو کتا واغسته حالن کې تب خبرم نه نو د سود دومره هغه کاروبار او د دومره پرچار بوي دومره به وسیع شوي وي چې تا ته هغه د سود هغه شی تا ته به مرسیږي حالن کې تب خبرم نه نو د قیامت چې کله قرب قیامت وي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو کس ته د سود هغه تپش رسیږي اعاذنا الله منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدين بدأ بشک دین چې دی دا شروع شوی دی غریبا یعنی په شروع کې ناشناو وسيعود زرد چې عود بکئی کما بدا لک سرنګ چې شروع شوی او فتوبه خوشالی دا للغرباء دبار دا غربا سوق دی وهم الذين دا خلق دی یصلحون اصلاح را ولی صلح را ولی ما افسد الناس هغه چې فاسد کړي دي خلکو من بعدي پس له زمانه من سنتي د سنت زمانه
یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دین چې و ابتدا کې ناشناو نو آخره زمانه کې هم دا ناشنای خدا سي خلق بوي چې هغه به خلکو کې صلح راولي چې هغه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنتونه دي هغه به دي هغه باندې به عمل کوي نو دې د پاره خوشحالي د فتوبه للغرباء خوشحالي د پاره د غرباو چې خلکو کې صلح راولي فتوبه للغرباء دلته په د حدیث کې رالل نو بیا فرمایل چې یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي چې دی صلح راولي هغه چې فاسد کړي دي خلکو پس له زمانه د زماده سنت نه نو او خلکو ته پاره دلته فضیلت بیانېږي هغه د پاره د خوشخبری ده چې هغه د یعنی د دین کار کوي د خلکو منځ کې یعنی اصلاح راولي علما شو وغیرہ واغوی د پاره خوشحالي ده او بل حدیث شریف کې راځي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فلو اجر 100 شهید رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تمسک کو په اخره زمانه کې په فساد زمانه کې نو هغه تبه په یو سنت ژوند کېلو باندې سل شهیدانو اجر او ثواب ملاوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي يحمل هذا العلم رواب خستلیشی دغ علم من كل خلف دهر رستنینا عدو له جمع عادل دا چاغا بعادل وی ينفونا ختمی بعنه لدغ علمنا تحریف الغالینا تحریف چه غلو کون کی بگی تحریف کړي وی و انتحال المبطلین او دروغ د هغه باطل خلکو و تأویل الجاهلین چې تاویل د جاهلانو وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې خلک بموي چې د علم براوالي د رستونونه به د علم زده کی یعنی چې راتلون کې نسل وي د خپل مشرانو نه به د علم زده کی نو چې علم زده نو دی به ختم کی په دې علم نه هغه چې خلکو پکې غلو کړي وي یعنی قران عظیم شان کې چې راضی لا تغلو فی دینکم په دین کې تاسو غلو مکوئ نو داسې غلو کړي وي او بیا انتحالی کړي وي یعنی دروغي پکې تړلې وي د خپل باطل عقایدو د وجنه یا غلط تعویلات کړي د جوهال غوندې غلط تعویلات پکې کړي وي د مبتدعين نو هغه به ټول د افشاکی د جاهلینو تعویلات به ټول خلکو ته خي هغه به ختمي نو داسې خلک بوي یعنی يحمل وابخلی د علم د هر رستنینا عادلان او ختم بکی د دغه علم نه هغه تحریف دروغ د مبتلون او غلط تعویلات د جوهالو چې بد عقیده خلک غلط تعویلات کوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده چې زما د په غزاد باندې قسم وی چې زما سا اغا په قدرت کې دا لا تذهب الدنيا ختم بنشي دا دنیا حتى تردي ياتي على الناس رابشي په خلکو باندې یوم داسې ورځ لا يدري نب پويږي پس باندې القاتل فيما قتل چې قاتل ولی قتل وکړو ولا المقتول او مقتول فيما قتل ولی قتل کړي شو فقيل چاوي ویلي كيف يكون ذلك دا بسنګ وی داسي قال یو فرمایل چې الحرج حرج بوي حرج مطلب القاتل قال الحرج دا به حرج وي یعنی قتل بزیات وي القاتل بیا فرمای القاتل والمقتول فی النار قاتل مقتول و پور کی وي دواړه به جهنم تزي نن سبا تاسو ګورئ په نه خبره باندې
الله دې مونږ وساتي رور قتل کی ما خدا سي کې سونه مولیدا چې مور قتل کی پلار قتل کی نو دې ته حرج ویل کیږي چې دا قتلونه به زیات وي او بیا فرمایي چې قاتل مقتول به دواړه په جهنم تزي نو که اوس بیا زیاده سی وي اوس قاتل مقتول په ذهن کې دا راځي چې قاتل خصي شو قتل مقتول ولیزي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قاتل مقتول زکزي چې قاتل چې د اراده و چې زب مقتول قتل کوم نو دا کامیاب شو نو مقتولم دا اراده و خو هغه مقتول شو هغه کامیاب نشو نو دواړو هغه نیتونه داو نو زکه دواړه جهنم ته ځي الله دې مونږ وساتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دے یتقارب الزمان قریب بشی زمانہ څنګه به قریب شي یعنی دا میاش به د یعنی کال به د میاش غوندې تیریږي میاش به د جمعې به د ورځ به د ګنټه به د ملت په لحاظ سره نو داسې به ويقبض العلم قبض بکړي شي علم وتظهر الفتن او ظاهر بشي فتنه به زیات شي ويلقى الشح وابچولې شي هغه بخل ويكثر الحرج حرج به زیات شي قالوا وما الحرج فرما حرج به شي وی قال القتل قتل به پکې زیات یعنی په اخره زمانه کې به داسې وی چې کال به د میاش غوندې تیری یعنی قریب شي زمانہ او علم به اوچت کړي شي تو ګورئ علما ډیر دي کتابونه ډیر دي وغه عمل نشته فتنی به زیات شي دی خو مخ کې یو فتنه خو 200 فتنی دي او هغه کینو ګورئ بخل سمره زیات دي او قتلونه زیات دي یعنی حرج ستویل کی قتل تویل کی الله دې مونږ وساتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دے والذي نفسي بيده زما دې په غزاد باندې قسم وی چې زما ساغه په قدرت کې دی لا تذهب الدنيا ختم بنشي دا دنیا حتی تر دې يمر الرجل چې تیریږي بسړی علی القبر په قبر باندې فیتمرغ اغبا پریوزی یعنی لغړیږي به علیه په دې قبر باندې ولی به لغړیږي ويقول وی به یا لیتنی کاش کې كنت زو و مکان صاحب مکان د دې هذا القبر د قبر والا زوی او دا به ولی وی دا به سوجوي وليس به الدين د دین د وجنه بنوي الا البلاء مگر د دنیوي مصیبت ټینشن د وجنه وینن سبا تاسو وره نو دا د اخره زمانی علامه ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نن سلوي سوار له سوکاله یا سزيات مخکې دا فرمایلی تاسو ګوري خلک وای چې کاش کې زدا قبر والا وي چې دا غم را باندې وي دا دین د وجه نه بنوي دا د دنیوي هغه مصیبت د وجه نه بوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی یوشکو قریب دا ایاتی رابشی علی الناس په خلکو باندې زمان یو زمانہ لا یبقى باقی پاتې نشي دغه زمانہ کې من الاسلام اسلام الا مگر پاتې بشي اسمه صرف نوم اسلام بوي خنوم بوي عمل بپنه کوي ولا يبقى باقی پاتې نشي من القران د قران یعنی قران خوشتنن سبا حرفونه پکې شته پاړې مشته خسته خو عمل پنيشته مصحف نشته الا رسمه رسم به پاتې وي مساجدهم جمعتون به عامره آبادی به درې چته به وهي خراب به من الهدى د هدایت نه هدایت به پکې نه وي خلق به موزله د پر راضي ځان بخي گپ شپ لبرازي علماءهم علماء د دي شر بد ترین علماء دي من تحت ادیم السما د اسمان د پوستګي د لاندې بدترین علماء دي من عندهم لدينا تخرج الفتنه توزي فتني وفيهم لدين تعود واپس عود کوي یعنی په اخره زمانہ کې با یعنی قریب د ویداسي زمانہ براشي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام صرف نوم به وسوک به عمل نه کوي قران به صرف یو رسم رواج به وي جمعتونه به وي عامره بلډینګونه
خو خراب به وي د هدایت نه غب شپ به خلک لګي ځان خودلو برازي او په دې وخت کې به بدترین علما وي دا هغه علما نه چې هغه نیک عمل یعنی بد علما سو مراد دي دا ته اسمان د پوسته ګلان دي بدترین علما به وي د دوی نه به فتنې وزي او دي ته به واپس فتنې زیدي داسې علما بدترین علما دي الله دې مونږه داسې خلکو نه وساتي